او تراویح خو دې ستا کلي ما کړلې ښه ستا کلي ته تراویح ما کړلې که نه او که الله دا روژه کېدی شي داسې دغه ته واړئ دې شپې ته واړئ تاسو به خوشحاله وئ چې دا خو ملا دی ځکه چې تراویح راته ما کړلې او روژه به م شپې ته واړئ که یو دوه درې ټوپونه نور ول کار به ته اسان شي تاسو مو ته خوشحاله وئ هغه د دین نه دنګلي دي دا ضد او عناد نه دی که نه ضد چې په ملا کې رالی او په هر چا کې راغی نو هغه په آخرت تباه کوي د خپلې خبرې نه واپس کېږي عناد دا ډېر بدترین مرض دی د عناد مسله دا ده موږ وایو چې زموږ قبر ښایسته شي کتابونه لیکي قاري طیب صاحب لیکلي دي وایي په هندوستان کې په دلی کې جمنا یو علاقه ده جمنا هلته یو مقبره وه لکه دا زموږ مقبره د خوړې په غاړه باندې سیلاب پرې راغلی دې کې هم د مړي کاره شوي او تاسو نور کار هم کوئ غټه مرداره خو دا کوئ د پښتو قانون دا دی هغه طرف ته پټی دی دې طرف ته پټی دی په منځ کې خوړ دی نو پښتانه دا نیم خوړ یو تکي دا نیم بل تکي دا یو خوړ دا صحیح د منځ دی تاسو په خوړ باندې پادیره پورې وځئ پادیره کې بوټي کاروئ